وای ما د کوچي له مزار کې چې د سبایي اوري بلیږي دوی ترې ځینه د کوچانو ژوند خورا ډیر سخت دی خو دوی بیا هم پکې خوشحاله دي د غزني ولایت د سړک یوې څنډې ته په کیږدیو کې د میشتو کوچانو سره غږیږي لیدونکو سلام ښه راغلاست موږ د کوچانو په کیږدۍ کې یو نو د کوچانو ژوند په اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې د دوی ژوند څنګه دی د ژمي موسم کې څنګه وي د اوړي موسم کې څنګه وي او له دوی سره غږیږو د کوچیانو ژوند او د دوی د هستوګنې کیسې کوچیان د ژمي موسم کې ګرمو سیمو ته کډوال کیږي خو دلته په غزني ولایت کې هغه کوچیان چې بل ولایت ته د تګ توان نه لري په دې ژمي کې هم دلته دیره دي موږ هم د دغو کیږدیو پر لور ورځو او کلیوال ژوند خپرونه کې د دوی پر ژوند او کار روزګار غږیږو کیږدۍ د کوچیانو هغه توکی دی چې په دښتو او د غره په لمنو کې د اوسېدو لپاره کاروي چې ځینې خلک یې د خیمې په نوم هم یادوي دلته په کیږدۍ کې ګڼ کوچیان د یو بنډار په شکل راټول شوي هغه چې په خپل سخت ژوند راسره کیسې کوي شي نه جوړ کړی دا بخاري د څه دی دا بخاري د بیا داسوي کولای راټولوو ها لږ د کورو مخ ته پرته دا را جمع کوو بیا دلته ورشو بیا سوځو ها ژوند څنګه دی زندگی څنګه دی د کوچانو ځوان خو نه دغه د موږ ځوان د ته واوره ډیره د څه کار خو د لیو واوره باندې پرته ده چې لګیاوي د شپې ورته ناشې توروي د ورځې ورته ناشې توروي ها چې کوچانه ځوان دغه کیسه ده مالونه لرو مالو جایم نه دلته وکه مګي او لرګي ورته ښکړای ها چا 15 پسنه چا 10 پسنه او پاتې دې خاطر کرایې منه دي چاست روپۍ نه اسکندر تللی وای دا کار ده ها نو د چیرته کله تاسو دی ژمي موسم کې ځای کندار ته موږ په نور کال ژمي موسم کې تلو کندار ته سږ کال پاتې سودلې نو دا مو زده به مزدوري او خدای مهربانه به روزانه وکړو یا به خاري وکاو د کندار کرایه را باندې بوج دي زو راځه ها یعنی د کوچان عموما د ژمي موسم کې اغازه بدلی کنه لکه بل زیاته زی بدلی نور کلمو کندار ته تلو دغه د تک کیسه کوي کې مثلا تاسو په موټرو کې ځئ سره کوم ځای کې پیاده ځئ یا موږ موټرو کې ځو هغه رمې چې لري هغه پیاده ځي موږ رمې نه لرو د مالو خلک یې دوه ودرې کې ځپ سن دي هغه لرو وس نور کار موټر ته وخت کندار کې بشه وس کندار بیا افسر لري راوخت دلیا بدوی برار نو څنګه چې دلیا پاتې د چا کرایه نه چاوز دلیا به روزانه و که خدای مهربان کندار خو هیڅ فایده نشته اته دلیا پراته ورته ناشه ته د ځوان د خو تاسو ولې درمخه او د مالونو والا چې کله ورسره نو دا خو ډیر ورځي په راځي ورسره برسي څو ورځو کې رسیږي مثلا کندار ته کندار ته خو تقریبا په میاس کې به ان شاء الله رسیږي ان شاء الله دا خو د څه کده څه وخت لاړ شي چې مثلا نلته جمعه بیرته واوره یا دغه بدلیږي به بیرته راتک څنګه کوي بیرته راتک خو رسبیان ته ولار کندار کې خو سی وو سودوري خو مالنه ساتوک لري هغه خو ریګو دو سیمه ته زی او د نه خو د مالو والدین نه پاتې کیږي مو کلرم د 3 پسنه 15 پسنه او 2 پسنه اخ مالته یو ځای ورته جوړ کړی ما یو لرګي ورته جوړ کړی او نیمرګي جوړ کړی اته معلوم په دې کې ځوان کاتي واره دي بیا سره پاک کلی پرول شي مې ور واچو په خو د کوچیان ودونه په جمع او جوش کې منځل کېدل او څو ورځې مخکې به اتڼې او ډولونه غږول کېدل خو
خو د وخت په تیریدو سره دغه چاره اوس نه ترسره کیږي. محمد ابراهیم د دسمال اخیستلو او د واده پر دودونو را سره جالبې کیسې کړي دي. موږ چې دا نن ورځ مثال مالګه سره وڅټو دوستي وکړو کال ته بیا واده ورکوو ته نرخونه بیا 8 لکه 10 لکه 9 لکه د مالګه څټل څه رقم دي؟ مالګه باندې سوال واره راولاړېږي سي دوستي سره کې جوړښت سره کې مالګه سره وڅټي دې ته مالګه څټل وایي. دې ته مالګه څټل وایي. او دغه د اتڼو څه حساب تاسو ډیر ښه اتڼ کوئ؟ اتڼ خو افغاني شوقونه خو اوس نسته پخوا شوقونه وو غټ غټ ډولونه به وو بس ډولونه به وو اتڼونه به وو اوازونه به وو دښتې به وې وتلې به اوس هم دی لکه جایې هته په دې غارو کې پراته یو سما دې 15 نفره ورسو بېرته راسو اوس خو د ډېرې خوشحالۍ نسته. څه دې یاد دي د کوچانو؟ هېڅ شی مې نه دي یاد. خالي ما جو په وچ کواړو وخره وچ کواړه نه نور کار روزګار نه کېڅه خو دا غواړي د دوري پاکه دا لار دوري پاکه دا دوري پاکه دا دا کار دی ورته نو دا کار پاتې ده ښه شمت ورکه ښه دغه د ورځنی ژوند کې یاد سي بوختیا وینه لري چې مثلا دا چې او بوره او غوړی او دا شی کم ځای نه ګټي کم دا مالونه خرڅوي دغه مالونه خرڅوي مال خرڅوي دا 15 شپاو پسنه لرو و دا کچري راوړو هغه په ساتو دي خرڅوي به خرڅوي. کوچیانو په خوا د غرونو لمنو کې ژوند ته ډیر لیواله و او یوازې د موسم بدلیدو سره به یې په اوښانو خپلې خیمې تړلې او بلې سیمې ته به کوچېدل. خو اوس د وچکالۍ له امله زیاتو کوچیانو خپلې رمې یا پسونه پلورلي دي او ګڼ کوچیان په نورو ځایونو کې په ورځنیو کارونو بوخت دي. د کوچیانو په تړاو ولسي ادبیاتو کې ځینې لنډۍ هم لیکل شوي دي چې وایي کاروانه کم کوه مزلونه یار مې کوچای دی سحر خوب یې زنګوینه یار مې کوچای دی کوچ یې وکړ خواره دې زه شم چې په کوچي مینېدمه. کدا سره ته ویل لکه پخوا په لریو پرتو ولسوالیو کې کنه لکه او چیرته بشنه زینه او کوچان بتل لاغه ژوند څنګه او تاسو د پاره اوس دغه اوس چې دلته دغه کېږدی دی او په دې ځای کې د خاریاتو تراغلی اوس به دې ازبر خوشاله وي سره مې نه رسمي او کوټبې من دلی وای یا مې د ځای من دلی وای نیمرګي مې جوړه کړې وای او تشناب یو کوټه یو دلیز یو د شی جوړ کړو چې کوشنیان کې ناس وای مو باید په روزانه ورته اخته او څوک په یو ګډ کار کې اخته و چا به یو ځای مزدوري کوله چا به یو ځای په یو ساخته و اته نو خو به وکړه کوشش دا کوي چې موږ ته یو دومره شی پیدا سي وای چې دی وی کوټه ځای من دلای وای دی وی کوټه اوس دا دلته چې موږ پراته یو څو ور مو ته ځای خلک رالو چې دلته موږ غواړو موږ ته کوی تر اوله کوي تاسو کوزي ونه وګیا ته موږ کوزي نه وګ کوزو ونه موږ د باندې خلک یو خاص به بیا دغه وجم ډیر پکې و وطن با آباد و مندکې بخلاص وي غرنه با آباد و دښت بخلاص وي دښت با آباد وي رمې به ډیر وي خلکو اوس خو دا وشکالۍ سوي سیاڅو 15 پسنه لري هغه په داس نسی وړاونه پروړه بوري په 500 روپۍ بیا منو اوس پروړه 400 خطرې ما کم په یاد افغانه ځوانه سیمو د پلارانو برمېوي او غلیبي وښه به ورځ د کس را لکوم بیا به ډیره خوشحالي وطن نو بشنو واخه به ډیر و رمې به راتلې به خوشحالي به ډیره وطن نو به است ډیر ښه ساعت ممتي میږي به مړی ارزاني به ډیر وي وښه به راته مړی وي هغه وخت ما په یاد سپسلای به ول کندار را بارس بیا به د خوشحالي زنیته درغزنی پور را ورسېد د دوري هغه د شاوخوا وګرځېدو به د دې تیر کومار به دغسې موړ و خو که څوک غمه خوړای سي یا حکومت یا رعایت خو دغه پراته وي په غزني کې وار را باندې ووري چې دوی ولاړ دي ته به دا ځوان نه که څوک غمه نسي خوړای الله خو لرو
په سړې ژمي کې دا کوچیان اوس د غره له دښتو په ښار او کوڅو کې د سوخت لپاره کاغذونه او نور خس راټولوي، داسې چې ژوند یې تر پخوا اوس په تندکونو مخ ته درومي. نوم دې چای ده؟ حیات الله دی. مخکې دې مې ویلې که نه ما چې ته ودرېږه یاداشت یې صحیح دی که نه؟ ناسې ښه روغ جوړې. څنګه دی ژوند زندګي دې څنګه ده؟ ښه ده در اوسه. کولې راټولې لاس ته م لګه چې داسې کوله راټولو کاغذان راټولو. کوم ځای ته نه پسې ځي؟ بازار ته پیاده ځو. پیاده ځي بازار ته؟ ښه رمې خو نه پوهېږي کله دغه ته یو څو ځین دغه کله کله بس. ښه وزې چې کله بیایي یوازې چې سندرې ځان سره وایي که نه یا ترانې؟ ما سره وایم سرجای واخه وګجته. ها وزو دا وزي ستا په غږ باندې راګرځي بیرته سره کوم غږ ورته کې؟ اچھا ها اچھا 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 څه ته وایي؟ راګرځي بیرته. دا وزي نوم دی که څنګه؟ اچھا چې اوس دې ځنه غږ وکړي اچھا بس هغه به وشي که بیرون غږ واوري راګرځي. ښه مکتب چې شي خو نه وایي؟ یا ارمان دې دی چې ووایي؟ ښه که اوس درته چېرته داسې زمینه برابره شي او یو څوک د مکتب ته بوځي وایي؟ ښه ښه کله چې دا نور غږ ګوري دا څوک چې مثلا مکتب ته ځي زړه کې څه تېرېږي چې کاشکې زه مکتب کې وای په دیوالونو به وختمه تښتېدم به بېرته همداسې وایي که نه صنف کې به کېناستې که صنف کې کېناستې ورتلم څه تښتېدې خو به نه؟ یا ښه تا نوم چای ده؟ جاوید. جاوید دی. ما نوم دې څنګه پټ کړی دی؟ جاول یم داسې دې خوا رانږدې شه لږ. ښه پنجه واچوه که نه څنګه یې؟ ته خو مریض نه یې؟ یا تاسو نه ته وایي که نه چې نه؟ ښه ښه څنګه یې ښه یې؟ رمې پیایي که نه؟ رما نه پیایي؟ دوه درې پسونه دي هغه بیایي؟ تا ټول هم دا و او نه جواب ورکړې که نه؟ بل ورته لږ په زوره زوره ټغېږه. نوم دې څه دی؟ سپین ګل. سپین ګل همداسې سپین ګلې؟ ښه د واورو کې خو بیا ته نه معلومېږي که نه ځکه ګل هم سپینې که نه معلومېږي؟ هلو رضا کې چې ودرېږي څوک دې صحیح کولی شي دا هغه دی سپین ګل؟ نه سړی هغسې نه کېږي ځکه واورو کې خو نه معلومېږي سپین. ښه ښه دلته دا کېږدۍ کې ژوند څنګه دی؟ ښه دی؟ خوشحاله یې پکې؟ ولې پکې خوشحاله یې؟ ښه دیوالونو ژوند یې نه خوښېږي کور یې کلا یې بس همدغه کېږدۍ کې خوشحاله یې؟ ښه ښه چې دغه لري که نه مال شی لري میږي وزې چې هغه چېرته پیایي؟ دې ته واښه دې کوم ځای نه راوړي؟ جواري ور اچوئ؟ د ژمي موسم کې به جواري ور اچوئ او اوړي کې بیا چېرته بیایي؟ اوړي کې دغه کور ولاړئ. څنګه اوړي او ژمی په کور ولاړئ؟ خسي ولاړئ؟ نه اوړي او ژمی په کور کې ولاړې هغه یا دی باندې. د دې کوچیانو پر تن دا لباس د دوی دودیز لباس دی، هغه چې په پاولیو او مریو جوړ شوی دی. دوی معمولاً په ودونو او نورو ښادیو پروګرامونو کې همدا لباس پر تن کوي. دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري او نه هم له خپلو څارویو دې ته وزګارېږي چې زده کړې وکړي، خو د کېږدۍ په نوم ګرځنده ښوونځی چې یوې مېرمنې جوړ کړی په ځینو ولایتونو کې د دوی د زده کړو ستونزې یو څه هوارې کړي دي.
کوچانو همدا ستونزې دغه دي چې دوی بیچارهګان دغه نه لري سرپناهي نه لري مځکې نه لري چې دوی سرپناه جوړه کړي حالات یې ژوند یې دغه شانته دي چې د بل په مځکه باندې خیمه لاندې پراته دي په دې واوره کې خپله مځکه نه لري څوک چې هغه د استفاده ځینې وکړي یا خونه باندې جوړه کړي او بل شي دوم اقتصادي مشکلې دي خورا دغسې اقتصاد نه لري پیسې نه لري تجارت نه لري کاروبار نه لري ټول په روزانه اخته دي روزانې له طریقه خپله روزي پیدا کوي وخت سابق چې کوچانو رمې او مالدارۍ درلودې ښه کاروبارونه یې درلود غټ غټ سلسلې وې مینې وې ناور ته بوتلو دښتو ته بیا علت یې وچکالۍ د دغه انقلاب دغه څه چې دغه ټول له پښو واچول له غرمول مالدارۍ اوس خلاص دي اوس په روزانه او په غریب کاري د کوچیانو ژوند تاسې ولیدل او په کېږدۍ کې د هغوی هغه اوسېدنه او ترڅنګ یې له خلکو سره خبرې هیله ده چې تاسې د خپرونه راسره تر پایه لیدلې اوسئ خپرونه همدلته پای ته رسو تر بلې خپرونې ښه وخت پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره